نظم دی چې ته د کوم مرګ څخه ویرېږي کوم زندان یادوې ته چا پیدای زندګي چې درله چا درکړي هغه بې اخلي درنه سا هم چا چې سا درکړي ته ولې حق نه وایې ځان دې بې ضمیر جوړ کړلو له مرګ ویرېږي که پیسو درنه خنځیر جوړ کړلو له ډېرې یېرې څخه سر پورته کولی نه شي په خاورو موړ شي چې دا حق وینا کولی نه شي او انقلاب راوړل سړیه د نرانو کار دی دا نه د ښځو کار دی نه د هجړاګانو کار دی او په څه مالدار شولې په څه شوې مالامال بچیه ته پښتانه خرڅوې پوه شوم د دلال بچیه او نوری وس نه وي بس وایې د پیسو سړی دی دا د انډیا ایجنټ دی دا د ادارو سړی دی پروا نه ساتم د ښځې که د نر بچی دی زه هم کافر یم که منظور مې د کافر بچی دی بس ورانولو ته زما وزیرستان یادوې ته د کوم مرګ څخه ویرېږې کوم زندان یادوې ته د کوم مرګ څخه ویرېږې کوم زندان یادوې د شپې نه پس سړیه خامخا رڼا رادرومي دا نن په دوی د خدا ورځ ګوره په تا رادرومي بیا به د کوکې خدای رستي چې تر اسمانه رسي بیا به نارې وهې اخته په مصیبت به وې ته سترګې د ښکته هر سړي ته ملامت به وې ته ولې په شته سترګو کې حق بیخي نظر نه درځي له خدایه نه ویرېږې ډار له پیغمبر نه درځي خاورې مه ګڼه زما باچا سرور یادوه د ظالم پلار دی د مظلومو خلکو رور یادوه او ګلخانه تا ته وایم واوره په کلاو غوږونو اول د خوله ووینځه وروسته پې منظور یادوه او د پښتنو مرګ څه په مفته ارزان یادوي ته د کوم مرګ څخه ویرېږې کوم زندان یادوي ته د کوم مرګ څخه ویرېږې کوم زندان یادوي او د دنیا خلک بر اسمان ته ورختنه غواړي زما بېوسه پښتون خپل خط ته لمنه غواړي د دنیا خلک خو په خوند او په مزو ستړي شول ای پښتانه خو په قبرونو جنازو ستړي شول آخر تر کومې به هم داسې میرات مړي یو مونږ نه پښتانه چېرته د سیند اوبو راوړي یو مونږ دغه نارې وهې په هر ځای کې په کلکه خلک آخر چې چېرته دي زمونږ بېدرکه خلک چا نه تپوس وکړو او څوک یې جوابونه راکوي ژوندي دي نه وي خیر دی موږ ته یې مړه لاشونه راکوي د چا په لاسو کې د پلار یا به د رور تصویر وي د چا په لاسو کې د پلار یا به د رور په تصویر وي یا د ورېندارې لاس کې خپل د سترګو تور تصویر وي د مور په زړه باندې تر مرګه دا ارمان و صرف ښکته یې نه کتل په سترګو کې اسمان و صرف زه پرې پوهېږم نه زما ژوندون کنګال څنګه دی ای خدای ووایه زما د بچي حال څنګه دی هغه به دننه وي کوټه کې که بهر وده دی څه یې خوړلي دي که نه اوس هم نه هر وده دی او مور یې لیدو ارمان په زړه کې تر مزاره یوړو د حق خبرې بچی بره تر داره یوړو د پښتنو قاتله ته ځان مسلمان یادوې ته د کوم مرګ څخه ویرېږې کوم زندان یادوې ته د کوم مرګ څخه ویرېږې کوم زندان یادوې او په باجوړ سوات او تیرا باندې مزې جوړې دي وزیرستان کې د بارودو کارخانې جوړې دي مونږ بجلي نه غواړو او پاخه سړکونه ستا شي مونږ بجلي نه غواړو او پاخه سړکونه ستا شي ګیس بجلي ته یو سر راځه که نه ډیمونه ستا شي مونږ په پاشمه گزاره کوو که امن راشي مونږ ته د امن راشي دا ټوپک بمونه ستا شي ګیله خو دلته راشي اوس یې دهشتګرد یادوي چې کله جنګ شي نو پښتون قوم به بیا نر یادوي زه په وطن باندې د خپله ځانه ډېر مین یم ته لباسي زه والله له تا هم تېر مین یم خو چې اختر کې هم په دې خاوره جړا وګورم چې ستا پنجاب وګورم خپله پښتونخوا وګورم زړګی مې اور واخلي والله چې دومره زور راکړي بیا ما ته مې خپل ضمیر عجیبه شان پیغور راکړي بیا چې حق پرست نه وې زما په ذوالجلال قسم دی ستا پر خدایۍ مې د قسم ستا په جلال قسم دی زه دا ملا زه د حاجي بالکل ایمان نه منم چې حق ویلی نه شي داسې شاعران نه منم په پښتون نه کړي نو بیا فخر افغان نه منم چې کوم سړی د مظلومانو حق کې پورته نه شي دی کې پښتو نه منم دی کې دین ایمان نه منم او کور کې سړی نه بولي او خدای توبه مې دي وي بهر چې راشي نو بیا وایي باچا خان نه منم اشرفه ته به تل عارف نقیب ارمان یادوې ته د کوم مرګ څخه ویرېږې کوم زندان یادوې دا خلک ولې خلک وژني په دوی څه